د پښتو ډرامو مزاحي اداکار افسر خان وفات شو. پرون په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. ملګرو د په جنازه کې داسې څه عجیبه کار وشو چې خلکو ورته په چیغو وژړل. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو افسر خان چې په پښتو ډرامو کې به یې همیشه مزاحیه اداکاري کوله. له اداکاري سره سره د یو ډیر ملنګ عاجز او مسلمان انسان و. افسر خان په پښتو بېشماره ډرامو او فلمونو کې کار کړی و او هیڅ داسې یو پښتون به نه وي چې د افسر خان اداکاري او اکټینګ یې نه وي لیدلی. د افسر خان به ډیر داسې مینوال وي چې د ده له ډرامو او فلمونو څخه یې فند اخیستی وي او داسې مینوال به یې هم وي چې د ده ډرامو ته یې خندلي وي او خوند یې ترې اخیستی وي. د خپله دغه اکټینګ پیشه همیشه د مجبوري لپاره کړې ده، نه یې خدای مکړه د عیاشي او د مستي لپاره. او ستاسو ټولو څخه دغه اپیل او غوښتنه ده چې خپل رب ته لاسونه پورته کړئ او د ده د مغفرت لپاره دعا وغواړئ. ملګرو افسر خان له ډېرې مودې څخه بیمار په کټ پروت و، خو د افسوس خبره دا ده چې هیچا یې هم پوښتنه ونه کړه، نه یې له ده سره څه د پیسو مرسته وکړه او نه هم څوک پوښتنې له ورغی. اخر دا و چې وفات شو او خپل روح یې خپل رب ته وسپارل. انا لله و انا الیه راجعون. د جنازه پرون د پیښور په باړه ګیټ کې د ملک امتیاز په حجره کې ادا شوه. د په جنازه کې داسې څه وشو چې خلک یې ډیر خفه او په ژړا کړل. قدرمن دوستانو، کله چې د جنازه د ملک امتیاز له حجرې څخه د دفن کولو لپاره د قبرستان په لور اوچته کړه نو د یو ماشوم زوی چې په ډیر چغو چغو یې وژړل او د جنازې کټ یې ټینګ نیولی و او نه یې پرېښودل چې خپل پلار قبرستان ته ورڅخه یوسي او هلته یې دفن کړي. نو همدې منظر جنازې ته راغلي خلک ډیر زیات خفه او په ژړا کړل. ملګرو، تاسو د افسر خان د اداکاري او ژوند په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.